سلامونه. نن 2 دسمبر دی. 2 دسمبر د پښتنو په سیاسي کلتوري تاریخ کې او په ادبي تاریخ کې هغه مهمه ورځ ده چې نن د پښتنو د یو داسې سیاسي مشر یو کم څلوېښتم تلین دی یا انیورسري ده یا برسي ده یا د شهادت یو کم څلوېښتمه کلیزه ده. کوم شخصیت چې د پښتنو لپاره د حقونو لپاره د عدم تشدد په بنیاد د خپلې نظریې په خاطر باندې د خپل ژوند هره درېیمه ورځ په جیل کې تېره کړې ده. یعنی په 1900 کې پیدا شوی دی او په 1983 کې وفات دی. په 1907 کې پیدا او په 1973 کې وفات شوی دی او 32 کال په دې دوران کې دا څومره چې د ژوند دی نو د دې خواوشا د 13 کالو نه سیوا د آن اینډ آف په جیل کې تیر کړی دي. اخري ځل د ایوب خان په دورې حکومت کې د 10 کال لپاره جیل ته اچولی شو او په نننۍ ورځ باندې په 2 دسمبر باندې د ده په کور باندې یو بمي برید وشو، یعنی بمونه ور وغورځول شو، لاسي بمونه د لاسو په ذریعه چې کوم بمونه یا ګرنیټ چې ورته موږ وایو په ده باندې قاتلانه حمله وشو، په شهادت باندې ورسېد. او دی نه صرف سیاسي مشر و، د عدم تشدد په بنیاد باندې د ښاغلي باچا خان ملګری و. دا نه چې صرف سیاسي مشر و بلکې د قرآن شریف په ترجمه، د انګریزۍ د کتابونو ترجمې، د انګریزۍ نه اردو ته، د اردو نه پښتو ته، د انګریزۍ نه پښتو ته او دغسې د تفسیر یو شبلی نعماني فکر کوم د هغه د ترجمان القرآن پښتو ته ژباړل او د دې ترڅنګ د پښتو ډکشنري سمد اللغات د هم تدوین کړي ده یا د مرتب کړي ده یا د جوړه کړي ده یا د چاپ کړي ده. خان عبدالصمد خان اچکزی د موجوده پی کې میپ د سربراه محمود خان اچکزی او دغسې د هغه د بل روډ چې ګورنر و زمانې نومیر شه د هغې پلار و، د بلوچستان د پښتني سیمې سره د تعلق و. د باچا خان د عدم تشدد په لاره کې د باچا خان ډیر زیات کلک ملګری و. په 1930 کې په 1930 کې په 1913 کې د لومبي ځل دپاره د انګریزانو په حکومت کې جیل ته اچول شوی او بیا د پاکستان جوړېدو نه وروسته څو وارې جیل ته اچول شوی و. د ده په ژوند کې د مختلف تنظیمونه د پښتنو د اصلاح دپاره جوړ کړي دي، مختلف جماعتونه یې جوړ کړي دي، سیاسي هلې ځلې کړي دي. د پښتنو په پښتنو کې د عقلي او ساینسي شعور د بیدارۍ دپاره یو تنظیم جوړ کړی د انجمن په نوم باندې چې هغه ساینسي پرمختګ کوشش یې کوو. نو د ده خپل ذاتي بیا د ژوند چې کوم اټوبایوګرافي دی نو هغه هم چاپ دی او ډېر مشهور ده، اوس په انګریزۍ کې هم ټرانسلیټ شوې ده. شم خان خو ما سره ژبه کړې وه چې زه به یې راولېږم خو تر اوسه یې نه ده رالېږلي. نو خان عبدالصمد خان چکزی چې و نو د هغه خپل یو کتاب هم چاپ دی اټوبایوګرافي، یعنې خودنوشت دی یا د ځان باره کې د خپل ژوند قصې د زما ژوند زما ژوندون، څنګه چې د باچا خان صاحب کتاب دی زما ژوند او جدوجهد. نو دغسې دغه زما ژوند او جدوجهد او دا اوس د مای ټایمز مای ایجز داسې یا مای ټایم مای سټوري په نوم باندې په انګریزۍ کې هم ژباړل شوی دی یا ترجمه شوی دی. او ما تاسو ته وایي چې ډېر کتابونه دي د انګریزۍ نه اردو ته، د انګریزۍ نه پښتو ته، د اردو نه پښتو ته، دغسې د قرآن مجید تفسیر. خو د ده اهمه پیژنګلو چې و نو هغه قام پرست سیاست و، د پښتنو د حقونو سیاست و، د دغه خپلې نظریې او د عدم تشدد باندې ولاړ سیاست په خاطر باندې د جیل قید و بند صعوبتونه برداشت کول. دا د ده ښکاره په دغه باندې پیژندلی شي زیات، که څه چې د ادبي خدمات هم و، که څه چې دی په تاریخ هم پوه و. او دی د بلوچستان کې چې کوم پښتانه اوسي، په خیبر پښتونخوا کې چې کوم پښتانه اوسي، دغسې د سند په قوم پرستو، د بلوچ قوم پرستو په دې ټولو سیاستونو باندې د خان عبدالصمد خان اچکزي چې خان شهید باندې پیژندی شي د هغه ډېر ښکاره اثرات دي په لوی لوی د جمهوریت د بحالۍ په لوی لوی تحریکونو کې، د هغې په راجوړولو کې، د هغې په ارګنایز کولو کې، بیا د پروټیسټ او د ایجیټیشن او دغسې سیاسي جدوجهد، قانوني، آئیني او دغه ټول هر قسم جدوجهد کې د هغه کردار د چا نه پټ پناه نه دی. دی په 1973 کې بیا د ده په کور باندې حمله وشوه او په یو قاتلانه حمله په ده باندې وشوه او دی پکې شهید شو. نن د ده یو کم څلوېښتم تلین دی. د په 1907 کې یعنې په 1907 کې په 1900 کې پیدا شوی و. نو دا تاسو حساب کوئ چې څومره عمر جوړیږي. خو دا ده چې د ده د ژوند هره درېیمه ورځ که د ده عمر مونږ 70 کاله فرض کړو، تاسو اندازه لګوئ چې 2 ورځې د په کور تېرې کړي دي او هره درېیمه ورځ د په جیل کې تېره کړې ده. او هغه هم یعنې عدم تشدد، صرف او صرف سیاسي غږ پورته کول، سیاسي ناره پورته کول، د آئین د حقونو
د جمهوریت خبره کول، د ولسواکۍ خبره کول، د صوبایي او خودمختارۍ خبره کول، د وړو قومونو واړه چې کوم قومونه په پاکستان کې اوسېږي او د دې نه وړاندې چې کله په متحده هند کې یا د برطانیې د امپایر لاندې یا سلطنت لاندې دلته چې کوم محکوم او مغلوب قوتونه او د چا په وسایلو چې قبضه ونو، یعنی هر وخت د خپلو خلکو دپاره، د خپلو حقونو دپاره، د لاندې خلکو دپاره، د محرومې طبقې دپاره غږ پورته کول دا د لوی جرم و، که څه چې د په عدم تشدد باندې یقین ساته، خو بیا هم د ژوند هره درېیمه ورځ خان شهید په جیل کې تېره کړې ده. نو نننۍ ورځ موږ ته دا رایادۍ باید چې خپل اتلان لږ ونازو، دا هغه خلک دی چې موږ سره ښه کړي، د تاریخ په اوږدو کې موږ یعنې د قام د پرمختګ دپاره په تن لږ زلزله وکړه څه چل وکړو داسې ځمکه ډېره وړکې ده. الله دې خیر کړي. زه به خپله خبره بیا محدود کړم، فکر کوم زلزله ده داسې راته ښکاري. زه خدای دې خیر کړي. همدغه نن د خان شهید چونکې د تلین دی، نو په دې خاطر مې غوښته چې در سره یو څو خبرې شریکې کړم. کورم ودان چې دې تر پایه مو واورېدم، ملګرو سره یې که شریک کړئ نو بیا هم ستاسو کور ودان.